پاکستان کې د دې ژبې مخالفت کیږي خو چې پاکستان میزایل جوړوي نو بیا ورسره نوم نی بیا به ابدالي په نوم جوړوي بیا به د غوري ځکه چې بیا به هم دک افغان لراځي ځکه چې پرتوي راج هغه چې کله پرتوي میزایل جوړ کړي هندستان نو دی مجبور چې غوري میزایل جوړ کړي ځکه چې راجا پرتوي راج له شهابالدین غوري شکست ورکړو نو دا مونږ کره یو زنانه راله وی ما ته وی چې مال خاون ته خط ولیکه نو وی چې څنګه ما کاغذ راواغسته جان بادر لاله جاوید نو وی ما چې څنګه کاغذ او قلم راواغسته نو هغې وی چې ورته وایه چې تا هغه کور کې سټې پرېښودې وي نو هغه اوف دې بچیانو تمام که چېرې نن زموږ بچي خپله ژبه هیره کړي خپل مافیت هیر کړي خپل کلتور هیر کړي نو دا یاد ساتئ چې نن چې دی په دې نړیوال کلي کې به هغه کټ پتنګ چې هر چا ځان له ونیسه هغه به ستاسو زموږ بچی نی که چېرې زموږ د بچي په یو لاس کې پښتو پښتونولي په بل لاس کې عصري علوم وي او په سر د لا اله تاج وي هغه زموږ بچی دی او که دې کې یو شی هم مس شو او دا یاد ساتئ چې په دې نړیوال کلي کې دا زه اکثر دا خبره کوم دې ځای دا خبره ختموم بیا ادب ته راځم چې موږ به نن خپل بچی د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو خپل بچی به موږ د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته بوځو پرون ته به بوځو خو پرون کې به کښېنو نه تشدد بلا قسمونه دي څه ته چې سټرکچرل وایلنس وایي د ټولو نه لوی تشدد په یو کام دا دی چې تا هغه ته وایي چې ستا تنقیدي بصیرت ستا تخلیقي بصیرت ستا تخیلاتي بصیرت ستا په مورنۍ ژبه کې وده نشي کولی تا له پردی ژبه خپلول پکار دي نو چې کله پردی ژبه خپله کړي نو زما یو ملګری هغه وایي چې ما لسم پاس کړه ډېر زړه خبره ده نو په جیب کې مې 3 پینونه اچولي وو وي مونږ کره یو زنانه راله وی ما ته وی چې ما له خاوند ته خط ولیکه نو وی چې څنګه ما کاغذ راواغسته جان بادر لاله جاوید نو وی ما چې څنګه کاغذ او قلم راواغسته نو هغې وی چې ورته وایه چې تا هغه کور کې سټې پرېښودې وي نو هغه اوف وی ما قلم بیا لاس کې نیولی چې دا څنګه ولیکم په اردو کې بیا یې راته وی چې دویمه خبرې دا وکړه چې ورته وایه چې زمونږ غوا لنګه شو وه او نانی تر دې له موارګه ورکړي خو هغې راته تندی بوټ کړی ځکه چې لږ څوک چې دا دعوه کوي چې ما له اردو راځي او پښتو نه راځي نو دوه خبرې کوي یو خو دا چې دا د فطرت خلاف دی او دویمه خبره دا کوي چې څوک دا وایي چې ما له پښتو نه راځي نو دا یاد ساتئ څنګه چې اباسین صاحب ورته اشارې وکړي چې پښتو صرف ویلی نه شي دا کولی هم شي په دنیا کې داسې یو هم قوم نشته چې عربی بل عربي ته دا نشي ویلی چې تا ما سره عربي ونه کړه انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې تا کې انګریزي نشته او موږ یو بل ته وایو چې تا کې پښتو نشته ځکه چې دا هم کولی شي او هم ویلی شي نو په دنیا کې چې څومره قامونه دي د هغې خپلې مورنۍ ژبې دي او دغه ډاکټران صاحبان په دې پوهېږي چې کله ماشوم دنیا ته نی راغلی د ده په شخصیت باندې د ده د مور د ژبې د ده مور سره چې کومه رویه کېږي د ده د مور په زایګوټ کې په ده باندې اثرات کېږي او هغه د ده د ډي ان اے حصه جوړېږي هغه د ده د ذات حصه جوړېږي په دې کې مورنۍ ژبه هم د ده د ذات حصه جوړېږي نو دی چې کله او مورنۍ ژبه صرف دې ته نه وایي چې د یوې مور ژبه وي د کام د ټولو میندو شریکې ژبې ته مورنۍ ژبه وایي چې د ټول کام د میندو ژبه وي څوک چې د دې نه انکار کوي نو دی د خپلې مور عزت نه کوي او چې د خپلې مور عزت نه کوي نه به د بل د مور څه عزت وکړي ځکه چې ما د خپلې مور په غېږ کې پښتو زده کړې ده ما د خپلې مور په غېږ کې پت زده کړی دی څنګه چې صاحب اشاره وکړه پت اصل کې پت میچوال ریسپیکټ ته هم وایي پت مروت ته هم وایي د خپلې خاورې سره مروت وفا او پت د خپلې بیبي سره پالل پتی مطلب پت پالونکی او پتنی معنی پت پالونکی زموږ د پښتنې ټولنې بنیاد پتو دا غیرت چې دی نو دا د مسلسل په موږ باندې چې مسلسل یرغلګر راغلی دي په موږ مسلسل تشدد شوی دی نو دا د تشدد یو لطیف شکل دی دا غیرت دا رستو پت بیا په غیرت کې رستو بدل شوی دی چې څنګه زموږ په نفسیاتو په جینس کې تشدد ته راغلی دی زموږ په جینس کې چې کوم دی نو شک راغلی دی ځکه چې موږ د غرونو پیداوارو نو داسې زموږ جینس ته چې دی نو بیا غیرت راغلی دی پښتنه ټولنه چې وه دا په ابتدا کې اشتراکي وه ټول یو چم یو محله به د یو کور په شان د یو خاندان په شان اوسېدل نه به ښځو سړو د یو بل نه ستر کو او نه به چې دی نو پردي ګڼلی شو ما ته یاد دي ما به چې د کونډې کلي نه زما مور واده شوې وه د ګاونډ نه ما به چې د کونډې کلي کس ته کاکا ووي نو مور به راته وي نانومړیه دا د ماما دی یعنې د کونډې هر سړی به زما ماما و داسې دا د رشتو بنیاد و زموږ نو پښتو مورنۍ